ich war sehr aufgeregt auf jeden Fall. زه ډیره هیجاني وم ځکه ما فکر کاوه هو اوس زما د خوب پیل دی. ما فکر کاوه چې بل ګام به دا وي چې زه په جرمني کې ډاکټرا وکړم. Also ich bin hier mit dem Studierenden. زه د زده کړو له ویزې سره راغلی وم خو نور مې نشو کولی درس ته ادامه ورکړم. دلته په جرمني کې مې دا فرصت درلود چې د استوګنې اجازې هدف بدل کړم. زه تر سخت فشار لاندې وم ځکه چې زما په ذهن کې 15 کاله وروسته د هستي انځور و خو دا انځور کورونا ټول وران کړ. زه ډاډه نه وم چې آیا کولی شم چې د خپلې استوګنې اجازې هدف بدل کړم. ما دا چیرې نه و اورېدلی. Auch in meinem Umkreis. ما فکر کاوه که هدف بدل کړم نو د استوګنې اجازه به له لاسه ورکړم. زما په شاوخوا کې هم چا دا کار نه و کړی. حتی چا دا جرأت نه و کړی. یو ښه ملګري مې مشوره راکړه چې په دې اړه وپوښته او ما هم همداسې وکړل. ما خپل درس پرېښود له پوهنتون څخه ووتم او بیا مې کار پیل کړ. Irgendwo zwischendurch کله چې څوک په نیمایي کې خپل تګلوری بدلوي باید نوې وظیفه یې پیدا کړې وي او ټول اسناد یې تیار کړي وي. Unterlagen fertigstellen. Okay. Und das Wichtigste, das aller او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د استوګنې اوسنۍ اجازه باید لا هم معتبره وي. lang genug bis تر هغه وخته پورې چې نوې اجازه درکړل شي. wo ich gelandet bin. اوس چې زه په دې حالت کې یم ډیره خوشاله یم. هماغه کار کوم چې تل مې غوښت یعنی خلکو ته معلومات ورکول. Wer regiert, wer koaliert? Hi, ich bin Hasti und heute spreche ich über die Nachwahlen. Nachwahlen.